بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ. نن اهم خبرونو کې یو خو وزیر خیبر پختونخوا سهیل افریدي او جنید اکبر د صوبې صدر دواړه چې کوم دي اډیاله جلدي وخت کې چې زه دا ویلاګ ریکارډ کوم نو موجود دي. اوس خان صاحب سره ملاقات کیږي نه کیږي دا صورتحال در کوم. بل خوا چې کوم تورخم بارډر دی دغه خلاصي په حوالې سره چې کله نه به دا خلاص شي، ولې چې ډېر ګڼ شمېر بیماران هم دي. ډېر کسان چې کوم د تورخم په لارې تګ راتګ لار ده هغه بندیز وجې نه ګیر شوي دي. بل خوا چې کوم هوایي ډګر په ذریعې باندې ځي د ایرپورټ په ذریعې هغه هم ډېر زیات مشکلاتو سره ګیر شوي دي. یو طرف ته ایرپورټ باندې مسلې د زیک پرمټ نه ملوېدل، ټکټو ګرانوالی، یعنی ډېر زیات مشکلاتو سره رامخته شوي دي. په دې حوالې سره کوم ځکه چې تورخم بارډر خلاصېدو نن 12مه ورځ ده چې نه ده خلاص شوې، نو هغه وجې نه په کروړو روپو چې کوم تجارانو نقصان شوی دی. بل طرف ته دلته هم ډېره زیاته ګراني جوړه شوې ده. د اور صوتحال باندې تاسو سره راځم. تاسو نه خواست هم دا دی چې کوم ملګرو نه یم سبسکرایب کړی هغه لازمي سبسکرایب کړئ، او بل د یوټیوب چینل ما د څو وخته نه استعمالو وجې نه ورته وایي چې بیا هغه ته لاړ شي لاندې. نو کوم ملګري زما سبسکرایبر دي هغې لازمي یو بل سره شیر کړئ او ویډیو اخیره پرې وګورئ چې تاسو سره تازه معلومات درکړم. اول خو رضو د خیبر پختونخوا وزیر الله چې هغه ملاقات پیل نظر خصونه بیا نن های کورټ فیصلې اوس هو چې کوم د اوس ته حال تاسو سره زه کومه دی وخت کې های کورټ حکم ورکړ چې ملاقات ته پرېږدي، خو بیا هم ډیاله جیل تغیر رسېدلي دي. اوس ملاقات کیږي نه کیږي بیا یې ځنډوي، دا یو لویه شخړه جوړه شوې ده. خو دې کې زه اهم خبره به دا کوم چې دې وخت کې د خیبر پختونخوا چې کوم پالیټکس دی یا دې وخت کې چې کوم مشکلات کې راګیر شوي دي چې مرکز یعنې اسټیبلیشمنټ په نغې کې دی او د نوې ینګ او بیا یو انرجټک وزیر الله چې هغې په دې حوالې سره یو سترانګ پالیسي راخستې ده. او بیا وزیر الله خیبر پختونخوا د افغان وګړو په حوالې سره هم تاسو لیدلي تېره ورځ ویډیو جاري کړې ده چې افغانان زه داسې په زوره نه وباسم او چا کاروبار د کاروبار نه خرابوم، او که څوک په امن طریقې سره ځي نو هغه ته به ټول سہولیات ورکړل کېږي. هغه هم مرکز سره لکه تاسو ګورئ په هر صورتحال باندې هغې یو خپه وهي. بیا ورسره په دې صورتحال کې چې دا وزیر الله مقصد څه دی، یو ملاقات کې دا دی چې کابینه تشکیل کولو کې وزیر الله ته یقیناً چې یو خو ینګ دی بل نوی دی پالیټکس کې هغه شوی دی، نو بیا په دغه چلونو بلونو باندې یا پوره نه دی پوی. نو اوس په دغه کې کابینه کې کم کسان شاملوي څنګه کوي، نو خان صاحب سره اپروول اخیستل ډېر ضروري. بیا چې هغه کوم مقصد دپاره دا اوس راغلی دی چې ورکر موټیویټ شي، دوباره یو سترانګ پوزیشن باندې هغه شي، آیا په هغه کې به کامیاب شي که نه، او کوم جرګې سیسټم هغې اعلان کړی خو په ظاهره باندې ناکامۍ سره مخامخ دی. خو بهرحال د پښتنو چې کوم دغه ایشو ده دا ډېر برنینګ ایشو ده او په دغه باندې به تاسو سره وقتاً فوقتاً معلومات در کوم. خو اوس چې کوم موجوده صورتحال دی د پاک افغان صورتحال باندې نن 12مه ورځ ده چې بارډر بندیز وجې نه که یو طرف ته تجارانو ته د کروړو روپو نقصان دی، خو بل طرف ته که تاسو وګورئ چې عام خلک چې کوم ګیر شوي دي په دغه سچویشن کې، عام خلک د تګ راتګ لاره چې کوم بنده ده چې هغې بیا هوایي ډګر ټکټ هم ډېرې ګرانې شوې، هغه تګ راتګ مسله ورته جوړه شوې ده. هغو دپاره یو ښه خبر دا ورکومه چې لږ انتظار وکړئ، اکدم ټکټو باندې یا جهازونو باندې زور مه راوړئ چې دومره مصرف مې کېږي. 25 یعنی سبا نه بل سبا دا ویلاګ چې تاسو ګورئ نن 23 دی، 23 اکتوبر دی، 25 اکتوبر باندې کومه خبرې وشوې چې استنبول کې کم مذاکرات کیږي، هغه 2 پړاو کې دي، دغه صورتحال باندې هم دي او نور چې کوم هغې منځ کې کوم خبرې اترې دوه مذاکرات هغه دغه تسلسل هم ده. خو دغه ویل کېږي چې 25 اکتوبر باندې به
دغه اعلان کیږي، یعنی 26 اکتوبر پورې به تورخم بارډر شو یا چمن بارډر شو یا نور بارډر چې کوم دي د تګ راتګ لارې او بیا خاص کر تجارانو چې کوم هغه دی دا به خلاصې شي. دغه صورتحال کې تېر ورځ چې کوم ما تاسو سره یو اعلان کې ویلي مو چې تورخم بارډر به سبا نه کولاو شي. هغه دلته چې کوم سفران منسټري دا باقاعده توګه هغې خبرې اترې هم کړې وي او بیا په دغه کې که تاسو ته سچویشن پته وي چې مرکز یعنی د سیول ګورنمنټ اختیارات په داسې سچویشن کې ډېر کم شي چې کوم بارډر باندې تاسو ته پته چې اسټبلیشمنټ یا د شانتي نور ادارو هغه چې کوم عملیات هغه مضبوط وي او بیا خاص کر انټرنیشنل بارډر باندې بیا خاص کر د افغانستان په موجوده صورتحال باندې نو دغه وجې نه بیا هغې دومره نقصان ته یا د خلکو هغه ته هم نه ګوري، ولې چې هغه یو سچویشن باندې د اسټبلیشمنټ خپل یو سټیټ پالیسي مطابق باندې هغې روان وي. خو اوس دی وخت کې صورتحال چې کوم پریشر هم ډیولپ شوی دی او دغه صورتحال باندې خبرې اترې هم روانې دي. نو 25 اکتوبر باندې یعنی سبا نه بل سبا انشاءالله چې دا مکمل په دې باندې خلاصي ته باقاعده توګه ویل شو چې دا به اوس په دې کې دا خبرې لازمي دي او ورسره چې کوم د تجارانو ډیمانډ دي د هغې اورېدلو دپاره هم او کمیټې به جوړېږي او ورسره د تجارانو دغه نقصان چې کوم دی یقینا ډېر غټ زیات نقصان دی. ورسره عام ولس لکه دلته کوم وګورو ټماټر بالکل نه میلاویږي په اسلام آباد کې، که میلاویږي نو یو ټماټر پته نشته 1500 ته رسېدلی که څه یو ټماټر لکه دومره پورې ګرانۍ دلته سچویشن بیا دغه شانتې نور کا وګورو پیاز لوګان یا دا نور چې کوم سبزي ده بیا پاکستان کې هم دومره وي خو ټماټر دې وخت کې سیزن کې کمی وجې نه افغانستان نه ډېر زیات راځي نو دغه شانتې نورې سبزیانې هم ګرانې شوي دي خو دغه د تمازه کوي چې دا یو مثال دی چې هر سړی اوس دوی پسې هغه کېږي. دغه صورتحال باندې یقینا چې اوس که یو طرف ته دو عملیات شروع کړي وو چې یاره زر تر زره به دا چې کوم قانوني دي او نن وباسو خو د بارډرز د لارو بندیز وجې نه هغه سچویشن هم تاسو ولیدل چې شاته راغلل لاندې راغلل. نو اوس صورتحال باندې به الله واضح کېږي چې دا 25 اکتوبر باندې هم دغه غونډو کې چې کوم فیصلې دي ولې چې دوه مذاکرات کې چې کومې خبرې وې زیاتر خبرې چې کوم نمایندګان وو لکه دلته نه وزیر دفاع او هلته نه هم وزیر دفاع ورته ویې ملایکو به هغه سره څه خبرې داسې وي چې هغه به هلته خپل مشرانو ته ځي هغه نه به اپرول اخلي چې یاره دا خبرې په دې بیس باندې چې کوم دي هغه ضروري دي. بل طرف ته دلته چې وزیر دفاع ته هم فل اختیار خو نه و چې کم اختیار ورکړی شوی باندې خو خبرې وشوې سیز فایر باندې ډزبندي باندې یا نور هغه باندې خو چې کوم د نور معاملات دي نو اوس هغه هم دلته کوم مرکز سره دی هغه ټول چې کوم ګراف دی هغه به اوس تیار کړي. اوس ترکي حکومت چې کوم دی یعنی دوحه قطر تور په دغه کې ثالث کردار ادا کوي نو دغه صورتحال باندې به واضح پته په 25 اکتوبر لګي. نو مې تاسو سره دغه تازه ترین شامل کړم او نور چې کوم تازه ترین راځي تاسو سره به لازمي کوم تاسو نه خواست چې خپل مینې اظهار سره لازمي کوئ. مننه، خوشحاله آباد اوسئ.